داسې نه کېږي نه د ماماجي د زوی تعلیم دې داسې نه کېږي دا چې کالجونو ته نشې له ځي نو څه له ځي او ټیک ده دا یې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکه هره میاشت کې شپې له ځي نو څه له ځي او پلار یې مور ته ووایي په دې کش له لوشه کې یم د مشرانو خو بخښنه سره پلار یې مور ته ووایي په دې کش له لوشه کې یم دا چې ضمیر ویني دروازې له ځي نو څه له ځي ډېره مننه بلنه به ورکوم خپل ګران ملګري او دغه خپل همکار ملګري عادل ارمان ته چې هغه راشي ستاسو سره خپل کلام شریک کړي راغواړم ستاسو په دروند استقبال کې عادل ارمان وایا ارمان چې دا څنګه کېدی شي د محبت ارتقا څنګه کېدی شي چې پسې وینې د خپل رور هم څکی شم هغه جینۍ د بل چا څنګه کېدی شي چې پسې وینې د خپل رور هم څکی شم هغه جینۍ د بل چا څنګه کېدی شي پښتون زلمی یم ستا د پته او عزت زما د وړاندې سودا څنګه کېدی شي دغه یو غزل چې څه عیاشي زما مېرمنه کوي څه عیاشي زما مېرمنه کوي ګنډل د ستن په ځای په غنه کوي او هم هغې خلکو یې ګناه ورانه کړه څوک چې د دې وطن ساتنه کوي هم هغې خلکو یې ګناه ورانه کړه څوک چې د دې وطن ساتنه کوي 2 ورځې پس په مخ د ځمکې نه وي څوک چې د دې نظام غندنه کوي او که څه در کوم په ځان یې فرض ګڼم که څه در کوم په ځان یې فرض ګڼم په یارانه کې څوک مننه کوي او هغه واده شو خو تر اوسه پورې هغه واده شو خو تر اوسه پورې زما د حال پټه پوښتنه کوي هغه واده شو خو تر اوسه پورې زما د حال پټه پوښتنه کوي بیا هم چا لږه مینه ور نه کړله ګنې ارمان مینه د زړه نه کوي او دغه یو څو شعرونه وایم او بیا نوي غونته کې شعرونه هم وایم چې دا مې ژوند او بس دغه زما کار و ته چې نه وې زما تا ته انتظار و او دغه ته چې ورته یار کوې یاره ضمیر ته د سپیشل ډالۍ دغه ته چې ورته یار کوې یاره دغه یار دې هم څه وخت کې زما یار و دغه ته چې ورته یار کوې یاره دغه یار دې هم څه وخت کې زما یار و دنیا راغله خو هغه پکې رانغې چې په چا پسې دا زړه زما بیمار و او دغه څه شعرونه وایم بهرحال روماني خو دونه نه دي خو چې سر ځمکه باندې کېږدي د اسمان په راز به پوه شي چې سر ځمکه باندې کېږدي د اسمان په راز به پوه شي غني خان بابا وي هله د جهان په راز به پوه شي د بل مرګ لپه کې واخله خپل حیات ورته پیرزو کا د بل مرګ لپه کې واخله خپل حیات ورته پیرزو کا خپل ګریوان ته بیا وګوره د وجدان په راز به پوه شي کاڼي مینځ باندې چوي هم زنځیرونه ماتوي هم کاڼي مینځ باندې چوي هم زنځیرونه ماتوي هم که یو وار دې چېرته وکړو د ګمان په راز به پوه شي او سر د نور به څه خو ګومه خو چې خوب وویني بل څوک سر د نور به څه خو ګومه خو چې خوب وویني بل څوک او تعبیر ورله خپل ورکې د ارمان په راز به پوه شي نور شعرونه ووایم دا 2 شعرونه چې دي نو سپیشل د دانیال حیران مشر ورور ته ډالۍ کومه چې دا ستا وصال یو دا خبره به مې واضحه کړم چونکې ما له خو به کار نه چې اوس یې وکړم خو دلته دې مشاعرې له چې د ډېر لرې نه خلک راغلي دي د پېښور نه راغلي دي د سوات نه راغلي د نور ځایونو نه راغلي چې د دې ځای نه جا به لازمان ځان سره څه تاثر وړي هغه دا نه وایي چې دانیال حیران دلي پروګرام هغه دا وایي چې په زورمنډۍ کې یو پروګرام شوی نو دلته کم ځوانان ملګري دي په کار ده چې هغه رویې اختیار کړي چې هغه ښه ځان سره ښه تاثر ځان سره یو شي ځکه چې دا پروګرام دلته اولنی دی خو اخرنی نه دی دلته بلا پروګرامونه چې په کار ده چې څنګه نیازک لالا شو څنګه سید سالار صاحب شو څنګه ضمیر صاحب شو چې به یو میسج راځي چې بیا هسې په پوسټ باندې خبر شي چې بیا ولا راشي نو په کار ده چې دلته مونږ خپل رویه خپل هر څه چې دي سم وساتو دغه څه شعرونه وایم چې څه شعرونه وایم دا ستا وصال مې د مرګي خولې نه ژوندی راکاږي دا مې د دانیال حیران مشر ورته ډالۍ کول دا ستا وصال مې د مرګي خولې نه ژوندی راکاږي خو ګرانې ستا دغه هجران رانه بیا سا وباسي چې د نیازبین رور یې واده دی ورته ګوره که نه خویندې زور د خوشحالۍ نن په ګډا وباسي ډېره مننه بس دغه یو لنډ غونده کې غزل شعرونه به ووایم چې په ډېرې بښنې سره د مشرانو چې تریخ یمه خواږه راکا شابه 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 کا تریخ یما خواږه راکا شابه 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 کا لار خالي د خوله راکا شابه مننه تریخ یما خواږه راکا شابه 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 کا لار خالي د خوله راکا
شابه 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 کا اے د کاکا زوی نور دا خفګان به ختم کو اے د کاکا زوی نور دا خفګان به ختم کو جوخت غاړه ترا کا شابه 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 کا او سیب زه پښتون یم زه په کتاب څه کوم سیب زه پښتون یم زه په کتاب څه کوم مال خو وسله راکا شابه 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 کا نن به مې ارمان راځي سترګې تورم ورته نن به مې ارمان راځي سترګې تورم ورته مړې لږ رانجه راکا شابه 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 کا او زه به هم دغه لوهار صاحب له په شعرونو باندې بلنه ورکړم د لوهار صاحب په شعرونو باندې چې د واکدار حالات خراب دي د بادار حالات خراب دي د واکدار حالات خراب دي د بادار حالات خراب دي معیشت د ملک تباه دی د روزګار حالات خراب دي معیشت د ملک تباه دی د روزګار حالات خراب دي ستا غوښتنه پوره نه شوه ستا نظار حالات خراب دي ستا غوښتنه پوره نه شوه ستا نظار حالات خراب دي مړه لږ تپوس یې وکړه د لوهار حالات خراب دي